الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بمخي آیاتونو کی اولا ترغیب و انفاق تا او ترغیب په داسې طریقې سره چې تاسو انفاق وکئ نیک اعمال وکئ د هغې ورځ نه مخکې کومه ورځ به چې په تاسو مرګ راشي او داسې ورځ به راشي چې بیا به افسوسونه کوئ او دنیا کې د نیکو اعمالو پسې به پریشان او خپئ بیا به ستاسو په افسوسونو ستاسو په چغو واویلا باندې هیڅ هم نه کیږي ستاسو افسوس به بې ځایه وي لہذا نن تاسو د هغې ژوند دپاره څه اعمال وکئ کوم ژوند چې را روان دی یقیني او هغه داسې ژوند دی چې هغه نه فنا کیدونکی او نه ختمیدونکی دی بیا هغې پسې تعارف رب العالمین خپل وکړه په آیت الکرسي کې او د آیت الکرسي ډېر فضایل مونږ بیان کړل یو دوه فضایل داو چې څوک د شپې آیت الکرسي ولولي تر سحره پورې رب العالمین یو محافظ فرشته په ده باندې مقرروي او د ټوله شپه حفاظت کوي او یو بل روایت کې راځي چې کم بنده د هر فرض مون نه پس آیت الکرسي لولي نو د ده او د جنت په منځ کې حائل او پرده هغه مرګ دی ده ته مرګ راتلل دي او جنت ته داخلیدل دي بیا په آیت الکرسي کې د رب العالمین وحدانیت ذکر شو چې الله هغه ذات دی چې حی دی همیشه ژوندی دی مرګ پې نه راځي او قیوم ذات دی د نظام چلونکی دی ټول نظام که اسمان کې دی او که په ځمکه کې دی او که د ځمکې نه لاندې دی که بیا انسانان دي او که جنات دي که فرشتي دي ټولو نظام رب العالمین چلوي بیا د هغې پسې د دوو قسمه خلکو ذکر وشو چې یو ته هغه خلک وایي چې هغه د رشد والا دي د هدایت والا دي او دویم قسم هغه خلکو چې هغه سرکشانو بدبختو او دلته د هغې تعبیر وشو په اصحاب الغی باندې دا بدبخته کسان دي د هغه کسانو چې د وقت د نبی خبرې نه ده منلې د خپل آخرت باره کې سوچ نه دی کړی اوس د دغه دو کسانو د مزید تعریف د پاره او د مزید تفصیل د پاره په دې آیاتونو کې درې واقعات بیانوي
لومبی واقعه د ابراهیم علیه السلام دا چې دا د اصحاب الرشد نو د هدایت والاو نو بلکې د هدایت والاو امامو. او دویم کس چې هغه مقابله کوي د ابراهیم علیه السلام سره هغه نمرود دی چې دا د اصحاب الغی نو د سرکشانو مشرو د الله دشمنو او د ابلیس دوست او ملګری و او هغه کارونه به کول چې کم باندې الله ناراضه کیږي. نو د دغه دو کسانو مقابله رب العالمین په دې آیاتونو کې ذکر کړی دا. ابراهیم علیه السلام یو د جلیل القدر انبیاء نه دی او د نوم په هغه انبیاء کې راځي چې هغه ته اولو العزم وایي. په انبیاء کې 15 انبیاء داسې دي چې هغه د لوړې درجې او لوړې مرتبې والا دي چې په هغه کې یو ابراهیم علیه السلام دی. د وقت ظالم او جابر نمرود سره مناظره او مباحثه رااله. مفسرین لیکي چې ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې په بابل ښار کې اوسېده او دا بابل ښار اصل کې واقع په عراق کې او نمروز د بابل ښار بادشاه هم و او بانی هم و. نمرود په دال سره یا په ذال سره دواړو مفسرینو نقل کړي دي. د بابل ښار جوړ کړی و او د بابل ښار بادشاه و. امام ابن کثیر او امام قرطبی لیکي دا اولنې په هغه بادشاهانو کې چې د په سر باندې تاج کېښوده او دینه مخکې به تاجونه په سر نه و. او بل دا ډېر ړومبنو خلکو کې و. د دنیا زړه آبادي چې کومه ده او ابتدایي ښارونه هغه د عراق په ښارونو کې دي. عراق ډېر پخوانی اوږد تاریخ لري. ځکه مفسرین لیکي چې دا نمرود د نوح علیه السلام په نسل کې 4 پیړۍ کې راځي. د نوح علیه السلام 3 بچیو، یو حام، بل سام او بل یافس. بعضی مفسرین فرمایي چې دا نمرود د حام په اولاده کې و او بعضی ویلي چې نه دا د سام په اولاده کې و. لیکن دومره دا چې نسبت کیږي نوح علیه السلام ته. نو نوح علیه السلام ته تقریبا 4 یا 5 پیړۍ کې نمرود راغلی و. او مفسرین لیکي چې په دنیا کې 4 داسې بادشاهان تیر شوي دي چې هغوی په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده. په هغوی کې 2 مسلمانان دي او 2 کافر دي. په کافرو کې ړومبی بادشاه بلکې په دې 4 واړو کې ړومبی بادشاه هغه نمرود و چې دا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې راغلی دی. او دویم په کافرو کې بخت نصر و چې هغه وروسته په بني اسرائیلو کې راځي. دا بخت نصر او نمرود دواړه کافرو او په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده. او 2 پکې مسلمانانو او هغه وروسته را روان دي چې یو سلیمان علیه السلام دی او بل ذوالقرنین دی. نو نمروز هغه بادشاه چې په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده او ډېر سرکشه و او د ربوبیت دعوی کړې وه چې زه رب ما د ټولې دنیا. د دعوه په شان د دعوې د فرعون وه. فرعون هم دا ویلي و چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو اوچت رب ما. مناظره او مباحثه د ابراهیم علیه السلام او د نمروز کله راله او ولې راله. بعضی مفسرین لیکي چې په عراق کې قحط راغی، غلا بالکل ورکه شوه. نمروز سره فقط غلا و او د به تقسیموله.
لیکن نمروز ته به چې څوک راغې د غلې دپاره نو ده به ترېنه امتحان اخیستو چې ستا رب څوک دی او ته خپل رب څوک منې. نو خلکو به ورته اکثره ویلي چې ته زمونږ رب چې کله نمبر د ابراهیم علیه السلام راغی چې دا د وقت نبی و موحد و، نو ابراهیم علیه السلام ورته په جواب کې ویلي چې رب زما او ستا هغه دی چې ته او زه او اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي. په دقه ځای کې مباحثه راله او دقه مباحثه قرآن ذکر کړې ده چې کله ابراهیم علیه السلام انکار وکړ، نمروز ډیر زیات غصه شو چې زه د وقت بادشاه یم، قحط راغلی خلکو باندې غله دانه تقسیموم او زما خبره په ټوله دنیا کې منلی شي او ته زمانه انکار کې. نو په دې ځای کې د دوی دواړو په منځ کې څو خبرې شوي دي او عام مفسرین فرمایي چې دوی خپله کې دلایل بیان کړي دي. رومبے دلیل چې بیان که هغه ابراهیم علیه السلام بیان که ربی الذی یحیی و یمیت، ته زما رب نه، رب زما هغه ذات دی چې هغه مړه کول او ژوندي کول کوي. فورا نمروز راودانګل چې نه رب خو زیمه دا کار خو زم کولی شم. مفسرین لیکي د سره په دغه وخت کې په جیل کې 2 کسانو او په دواړو باندې د پانسۍ او د اعدام حکم شوی و. دغه دواړه را وویستل، یوې قتل که او بلې پرېښوده، وی ګوره یو مې مړ که او بل مې ژوندی پرېښوده. لیکن دا ډېر بېوقوف و، د مرګ او ژوند نه پیژاندل. مرګ دې ته نه وایي چې یو سړی ته ژوندی پرېږدي، ژوند ورکول، بلکې ژوند دې ته ویلی شي چې د نشت نشته کې انسان نه وي او د مادې نه رب العالمین دا د مور په خیټه کې پیدا کی او بیا په مختلفو طریقو سره چې دا 40 ورځې د مور په خیټه کې دقه شان ماده منویه وي، بیا ترې د وینې ټوکړه جوړه شي، بیا ورپکې هډوکي او غوښې او څرمن راشي، په 4 میاشتو او 10 ورځو کې دې کې ساه واچولی شي، بیا یې 9 میاشتو پورې رب العالمین په دې خیټه کې ساتي. دې طرف ته د سوچ نه و او نه په دې پوهېده. ابراهیم علیه السلام په سوچ کې شو چې دا خو ډېر زیات جاهل دی، دا خو په خبره نه پوهېږي. هوښیاران خلک وایي هغه چا سره خبره کوه چې په خبره خو پوهېږي. که ته حق خبره هم وکړي نو هغه به ستا حقې ته کم از کم حق خو ووایي. که حق ونه وایي مقابله خو به ونه کړي، که مقابله هم ستا وکړي کیدای شي څو کاله پس ستا تایید وکړي وي ده چې کومه خبره کړې وه صحیح کړې وه. پښتانه وایي د قمقل دشمن نه د قمقل دوست نه هوښیار دشمن هم ښه دی. نو دا د هغې قمقلانو نه په خبره نه پوهېده. ابراهیم علیه السلام فوراً بل دلیل ذکر کړ او ورته وفرمایل فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. زما رب هغه ذات دی چې نور راخیجی د مشرق نه، نو لاړ شه ته د مغرب طرف نه را وخیجوه. دقه ځای کې دا خاموشه شو، بې جوابه شو. فبهت الذي کفر، حیران شو. بعضی مفسرین دلته لیکي چې ده دا جواب کولی شو چې دا هم زه کوم، لیکن مفسرین فرمایي چې ده باندې دومره روب په دې خبره باندې راغی چې د ده نه لاره ورکه کړه. دا حیران شو او باطل پرست رب العالمین بیا لارې نه ښیي، دا خاموشه کوي. او دویم جواب بعضی مفسرینو دا وکړی چې ده دا ویلی نه شو، ځکه که ده دا خبره کړې وه چې د انور زه راخیجوم نو ده ته به هغه خپلو ملګرو که په خوله نی نو په زړه کې خو به خامخا راتلل چې ای احمقه ته نه وي او دا دقه شان
مر راخاته او پرې واته په دغه طریقې سره او بیا به نه فنا به در باندې راشي او دا به دقه شان کیږي. نو په دې ځای کې نمروز پړ شو. لیکن دلته بعضې مفسرینو یو اشکال کړی دی. اشکال داسې دی چې د مناظرې اصول دا دي چې کله یو دلیل د یو جانب نه پیش شو نو ته به هغه اول جواب د هغې دلیل کې بیا به هغې پسې دویم جواب ته رجوع کې. ابراهیم علیه السلام دلیل پیش که انا احیی و امید. نمروزم دلیل پیش که ابراهیم علیه السلام وی ربی الذی یحیی و یمیت. نمروز وی انا احیی و امید. نمروز وی دا خو څه کوم پکار داو ابراهیم علیه السلام ته د مناظرې د اصولو د مطابق چې هغه ته د هغه د جواب دلیل پیش کړی وي د هغه جواب ته جواب ورکړی وي د هغه د دعوی خلاف کړی وي او هغه ته داسې ثبوت ورکړی وي چې د هغه دلیل باطل ثابت کړی وي. لیکن ابراهیم علیه السلام دلته داسې ونه کړل. نو د هغې مفسرین مختلف جوابونه کوي. یو جواب امام ابن کثیر او امام رازی کوي او هغه فرمایي چې دلته ابراهیم علیه السلام د واضح دلیل نه اوضح ته چې ډیر ښکاره وي هغې ته رجوع وکړه. لیکن امام فخرالدین رازی فرمایي چې دا خبره در سره موږ نه منو ځکه دویم دلیل اوضح ځکه نه دی چې دا د افلاک او اسمان سره تعلق ساتي او په دې باندې عام خلک نه پوهیږي او مخکینی دلیل چې مړه کېدل او ژوند کېدل دا خو د هر چا د سترګو وړاندې دي په دې باندې خو هر انسان پوهیږي. نو بیا امام ابن کثیر او امام رازی دا جواب کوي چې اصل کې ابراهیم علیه السلام خبره شروع کړې وه چې ربی الذی یحیی و یمیت د رب تصرفات بیانول. ابراهیم علیه السلام خپل دلیل ختم کړی نو چې اخوانا نمروز جاهل پیرا ودانګل او ابراهیم علیه السلام باندې خبره خراب کړه. اصلا دواړه جزونه دا د ابراهیم علیه السلام یو دلیلو چې د رب تصرف ثابتاو چې زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي او زما رب هغه ذات دی چې نور راخیږي د مشرق نه نو ته د مغرب نه راوخیږه. او بعضی مفسرین دا وایي چې دا اول خبره د ابراهیم علیه السلام یو مقدمه او تمهید او دا بل د هغې تفصیلو. لیکن بعض مفسرین بیا هم دې کې یو اشکال کوي چې دا جوابونه داسې نه دي چې سړي پې تسلي وشي. یو تفسیر دی مواهب القرآن د ملیح آبادی اردو تفسیر دی او ډېر پخوانی یو هندوستانی عالم لیکلی دی. دا ډېر پخوانی هغه وخت و چې پاک او هند دا یو او دې ته به بری صغیر ویلي. دا هغې وخت عالم دی. هغه ډېر ښایسته جواب دلته لیکلی دی. هغه فرمایي چې ګوره د مناظرې خپل اصولي اول یو کس دعوه پیش کی او بلم دعوه پیش کی. لکه دا داسې لکه قاضي ته یو کس ورغی او فیصلې د پاره نو یو کس هم خپل دعوه پیش کی چې هلکه دا فلان کې شی زما دی بل ته ویې لکه ستا څه دعوه ده وایي دا زما دی. نو دلته دواړو دعوې پیش کړي. یو دعوه د ابراهیم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام وی ربی الذی یحیی و یمیت. دا دعوه د ابراهیم شوه. بل طرف ته دعوه د نمرود هغه وی انا احیی و امیت. د دعوی د اثبات د پاره د دلیل ضرورت وی او دعوه ثابتېږي په دلیل باندې. دعوه خو هر څوک کولی شي لیکن دعوه ثابتول دا ډېر ګران کار دی. که صرف په دعوو کې دی نو دا ټوله ځمکه او دا ټول دکانونه او جایدادونه به خلکو قبضه کړي وو. هر چا به ویلی که دا زما دی. په دې باندې کار نه کیږي. د دعوې دپاره دلیل پکار دی او عام دلیل ګواه وي. نو دلته دعوه وکړه ابراهیم علیه السلام نمرود هم وکړه. اوس ابراهیم علیه السلام خپل دعوه ثابتې په دلیل باندې. نو دلیل اول ذکر کا ابراهیم علیه السلام چې ربی الذی
ربی الذی یحیی و یمیت دا دعوه شوه او په دعوی باندې دلیل ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ابراهیم علیہ السلام سره په خپل دعوت دلیل او لیکن نمروز سره نو ځکه هغه جهالت باندې او هغه په ناحقه او هغه د اصحاب الغی نو د سرکشانو نو ځکه هغه خپل جواب ونه کړی شو، خاموش شو، پړ شو په مناظره کې او مناظره ابراهیم علیہ السلام وګټله. امام قرطبی دلته لیکلی دی چې اوس هم د حق د اثبات د پاره مناظره کول پکار دی او جایز دی، لیکن اوس په دې دور کې مناظره خل د دې د پاره کوي چې خپل علم خلکو ته وښیي، نو دا جهالت دی. ستا مد مقابل کلم تا سره ستا دعوه نه مني، لہذا په دې وخت کې د مناظرو نه ځان ساتل پکار دی. او بیا فروعي مسائل دي هغې کې اختلاف کول امت مسلمه ډېرو جنجالونو کې پروت دی او د کفارو طرف نه ورته ډېر مشکلات دي چې امت مسلمه په خپل منځ کې ونه خلي لکه د بخارا او سمرقند په شانتي، بیا به اسلام نه وي، مدارس به نه وي، هر څه به تباه و برباد او تس او نس شي. ابراهیم علیه السلام دلته مناظره وګټله، لیکن نمروز ډیر زیات غصه شو. د خو د قحط دورو لکه تاسو ته ما وویلي خلکو غلې او دانې یوړي، ابراهیم علیه السلام خالی ولیږه. د دربار د نمروز نه ابراهیم علیه السلام بوجې په لاس خالی وځي. مورخین لیکي چې بار راوواته د زړه د ښه کولو دپاره د شګو یو ډیری و، هغې نه یې خپله بورۍ ډکه کړه. صحیح او محققین مفسرین دا خبره لیکي د شګو نه خپله بورۍ ډکه کړه او شاته یې راواچوله او لاړه خپل کور ته. د وقت بادشاه هغې سره مناظره وشوه، هغه ډېر غصه شو، ابراهیم علیه السلام یې خفه راولېږه، پریشانه څملاست. په دغه وخت کې د روټۍ وخت شو، نو بیبي د ابراهیم علیه السلام خوشحاله وه، د حل نو ویلې وایي زه بورۍ د غلې دانې نه ډکه راغلې ده. دا معجزه وه د ابراهیم علیه السلام چې کله بورۍ ته ورځي بورۍ کې واقعي غله او دانه پرته ده. روټۍ برابره کړه، ابراهیم علیه السلام راویښ شو، روټۍ چې ورته مخکې پیش شوله نو ابراهیم علیه السلام وایي دا د کوم ځای نه؟ وایي تا هغه بورۍ کې نه راوړي غله او دانه، دا حقه دي که نه؟ دا معجزه و د ابراهیم علیه السلام. نمروز په دغه وخت کې پوه شو چې دا زما بادشاهۍ دپاره یو خنډ دی او دا ختمول غواړي. مفسرین لیکي اور یې ورته بل که او ډېر غټ اور یې بل که او ابراهیم علیه السلام یې ونیو. تفصیل به رستو راشي، اور ته یې ور وغورځاو، لیکن معجزه وه رب العالمین ابراهیم علیه السلام اور ورته ګلې گلزار که او رب العالمین ورته هغه اوره د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوله. و یو ځل جبریل علیه السلام ته یو نبی وفرمیل چې تا ټولو نه جلتي په کم وخت کې کړې ده؟ وایي ما په هغه وخت کې د ټولو نه جلتي کړې چې ابراهیم علیه السلام په ټال کې کېنولی شو او ټال ته ډیکه ورکړی شوله. ما ته رب العالمین په اوم اسمان کې حکم وکړه چې ځان ورسوه ابراهیم ته، د ټال مد شلیږي او ابراهیم اور ته غورځېږي، خوږ نشي، په ارام ورسوه اور منځ ته. وایي دقه شان ډېر په جلتۍ سره رالمه. او ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړه چې ستا په دنیا کې د ټولو نه ښې ورځې کم یوې دي، ښه وخت در باندې کم یو تیر شوی دی؟ لکه هر چا باندې یو وخت یره وایي پلانکې وخت ډېر ښه وه او یو وخت د ده په ذهن کې وي یره وایي هغه وخت چې کم وخت ما په اور کې تیر کړی وه. وایي نمروز یو غټ بلډینګ جوړ کړی وه، غټه بنګلۍ جوړه کړې وه، اور ته ګوري. ابراهیم علیه السلام د څو ورځو نه پس د اور نه ژوندی راووته. وی نمروز الته ویلی چې د ابراهیم رب ډیر غیرتی دی او بعضی مفسرینو لیکلی چې 200 اوښانې د ابراهیم علیه السلام د رب په نوم باندې قربان کړله چې دومره غیرتی رب. چې کله نمروز پوه شو چې دې سړي باندې زما وس نه رسیږي نو تنګ یې که او مجبوره یې که هجرت ته. په دغه وخت کې په دغه قوم کې لوط علیه السلام هم و، لیکن نبی شوی نه و.
ابراهیم علیه السلام سره د لوط علیه السلام او سره د بیبینا د دغه ملک نه راووتل. مفسرین لیکي دوی وخت دغه بادشاه په عراق کې او دوی د عراق نه راووتل په طرف د فلسطین. لیکن دا هغه دور و چې انبیاو سره ملګري ډیر کم وو، لہذا د جهاد حکم نو راغلی او یو قوم به چې کله نافرمانی وکړه رب العالمین به پې آسماني افتونه او آسماني عذابونه را نازلول. رب العالمین په نمرودیانو باندې د بر طرف نه ماشي مقرر کړل او امام ابن کثیر لیکي دومره زیات ماشو چې د اسمان د نور رڼا یې ورکه کړه، تکه توره تیاره شوه، دومره یو فوج د ماشو راغی او ټول نمروزیان چې کوم لښکر وی خوړل، غوښې ترې نه وشوکولې، وینې ترې نه وشکولې، داسې ذلیل او رسوا کړل. لیکن نمروز ته اسم ونه ویلي، یو ماشی راغی او بعضې مورخین دام فرمایي چې د ماشي یو وخت پم ګوډه وه، هغه هم کمزوری وه او ډایرک ورته په سپېږمه کې ننواته، دماغو ته ځان ورساوه. او بیا مفسرین فرمایي چې د نمروز به د ټولو نه ښه دوست هغه چې روزانه به ورته راته او چپله به یې ویستله او په سر به یې ګزار ورکاو. څوک چې د انبیاو مخالفت کوي، څوک چې د الله رب العزت د ربوبیت نه انکار کوي، دنیا د پاره ډیر محنت کوي او آخرت پرېږدي، نو رب العالمین بیا دغه خلق ذلیله کوي. امام ابن کثیر لیکي 400 کاله ژوند رب العالمین نورم ورکه په دغه حالت کې، 400 کاله د په دې دماغو کې او سپېږمو کې دغه ماشې پروتو او ګزارونه به یې خوړل د خلکو نه او دغه شان رب العالمین ذلیله که او اخره کې مردار شو او ختم شو. ابراهیم علیه السلام لاړ فلسطین ته، ډېر امتحانات پې نورم راغلی دي، بیا هلته ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی. نو په دغه آیاتونو کې دغه واقعي طرف ته اشاره ده. الم تر آیت نو ګوري الی الذی غکستا حاجا چې جګړه او مناظره کوي ابراهیم علیه السلام سره فی ربه، مناظره په صدا په بارا د رب د ابراهیم علیه السلام کې. دا مناظره ولې کوي؟ ان آتاه الله الملک، دی ان مخکې لام مقدر دی او هغه د پاره علت دی، لئن آتاه الله الملک، مناظره مباحثه او جګړه ځکه کوي چې د طرف بادشاهي ورکړې وه. دا یو قسم توبیخ دی چې ای د الله بنده رب بادشاهي درکړه، نعمت یې درکړه، شکر یې ادا کا، ته د رب سره اوس دشمني کې. دغې وجه نه هغه یو مقوله ده، الوزیع اذا ارتفع تکبر، کمسل سړی او رذیل سړی ته چې کله مرتبه میلاو شي او امارت او مشري میلاو شي نو بیا هغه تکبر کوي. نو دام داغې قوم نه و، رب مشري ورکړه، بادشاهي ورکړه او بیا د ټولې دنیا ورکړه، نو علت دا شو چې تکبر یې شروع کړ. ان آتاه الله الملک، دا چې ورکړی و رب العالمین د ته بادشاهي. اذ قال ابراهیم، چې کله ویل ابراهیم علیه السلام ربی رب زما الذي اغذات دے یحیی چې ژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي. قال ویل نمرود انا ز احیی مړه کول کوم و امیت او ژوندي کول کوم. قال ابراهیم، نو بنا پر آخری تفسیر دا دعوه شوه، یو دعوه د ابراهیم علیه السلام، بل دعوه د نمرود. د دعوی د اثبات د پاره دلیل ضرورت دی. ابراهیم علیه السلام فوراً په خپل دعوه باندې دلیل ذکر کوي. قال ابراهیم، ویل ابراهیم علیه السلام فإن الله، نو بس یقینا الله رب العزت یأتی راتلل کوي بالشمس پلمر سرا من المشرق د مشرقنا، فأتی بها، نو بس راتلل وکا په دغه انور باندې من المغرب د مغربنا. چې نمبر د نمروز شو چې ته اوس په خپله دعوه باندې اول دلیل ذکر کا، بې دلیل د ابراهیم علیه السلام ختم کا په خپل یو دلیل باندې، د سره بیا څه نو. فبهت الذي کفر، بس حیران پاتې شو هغه کس چې کافر و. والله رب العزت لا یهدي، هدایت نه کوي القوم الظالمین، هغه قوم کافر ته. رب العالمین قوم کافر ته هدایت نه کوي. بس دې دی ګوره. علم ترایت نو ګوري الی الذی غکستا حاجا چې جګړه کوي مناظره کوي ابراهیم علیه السلام سره. دا حاجه د باب مفاعله ده، مناظرینا او محاجه دی
کې یو خاصیت دا دی چې دواړه فریقین دا کوشش کوي چې مونږ غالب راشو، لیکن غلبه د ابراهیم علیه السلام خو ظاهره وه، لیکن غلبه د نمروز په خپل ګمان کې وه، نور ورسره څه خاص خبره نه وه. الم ترایت نو ګورې الی الذی کس ته حاجا چې جګړه کوي ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د رب د کې دا جګړه ولې کوي؟ ان آتاه الله الملک لان آتاه الله الملک په دې وجه چې رب العالمین د ته بادشاهي ورکړې وه. اذ قالا چې کله وویلې ابراهیم علیه السلام ربي رب زما الذي اغذات دی یحیی چې ژوندي کول کوي و یمیت عمر کول کوي. قال وویلې نمرود انا ز احیی ژوندي کول کوم و امیت عمر کول کوم. قال ابراهیم ویلی ابراهیم علیه السلام فإن الله نبس یقینا الله رب العزت یأتی راتل کی بالشمس پلمر سرا من المشرق د مشرقنا فأتی بها نبس راتل کا پدغن مر باندې من المغرب د مغربنا فبهت الذی کفر نبس حیران پاتې شو بے جواب پاتې شو بے دلیل پاتې شو کفر کافر. والله دا الله رب العزت لا یهدی هدایت نکی القوم الظالمین هغه قوم ظالم تا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی. الہ العالمین زمون نوی او زاره گناهونه معاف کی. الہ العالمین زمون هغه گناهونه کوم نه قصدن شوی او کوم په سهون کړي رب ټول را ته معاف کی. الہ العالمین د ملګری ناستي او درس قرآن ته ډیر په مینه محبت راځي، بعضی ملګری نوی مراغری. الہ العالمین د ټول ته او مون ټول ته په دې باندې عمل کول آسان کی، عمل کول توفیق را ته نصیب کی چې څه درس مونږ ویل او کسب ویو الہ العالمین په دې ټول باندې د عمل کول را ته آسان کی. رب العالمین د ملګری ناستي کوم ملګری څه ضرورت وي حاجت وي څه مشکل کې گیر وي الہ العالمین ټول ملګرو مشکلات حاجتونه د خپل خزانونه پوره کی. رب العالمین د ملګری دي کوم ملګری بیمار وي کور کې بیماری وي واړه بیماران وي یا غټ لویان بیماران وي رب العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالۍ د پاره رب شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالۍ د پاره. رب العالمین موږ د ګناهونو د ټولو اقسامو نه وساتي، رب موږ د کفر نه وساتي، رب موږ د شرک نه وساتي، رب العالمین موږ د بدعت او ریاکارۍ نه وساتي، رب العالمین موږ د غیبت او د دروغ ویلو نه وساتي، رب العالمین موږ د دوکو او د غدارو نه وساتي، رب العالمین موږ د سودخورۍ او حرامخورۍ نه وساتي، رب العالمین موږ د ټولو ګناهونو نه وساتي. رب العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده، تر مرګ پوری په دغه ایمان باندې مونږ قائم او دائم وساتي، مرګ مونږ ته د ایمان سره را نصیب کی. رب العالمین مونږ ته دعا چل نه راځي، د دعا طریقه نه راځي. نبی پاک علیه السلام چې د امت دپاره کمی د خیر دعاګانې غوښتي رب هغه کې زمونږ برپور حصه وکړي، د کومو اشیاو نه چې پناه غوښتي رب مونږ ته د هغې نه پناه راکړي. رب العالمین چې کله مرګ راځي د مرګ نه مخکې زمونږ بخنه را نصیب کړي، رب العالمین د مرګ نه مخکې مونږ ته توبه قبول را نصیب کړي، رب العالمین د مرګ نه مخکې زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین مرګ د ایمان سره مونږ ته نصیب کړي، رب العالمین خاتمه زمونږ په ایمان کې، رب العالمین مرګ داسې وخت کې راولي چې رب العالمین ته او ستا رسول زمونږ نه خوشحاله، رب العالمین مرګ مونږ ته په داسې وخت کې راولي چې زمونږ د جنت فیصله شوي وي، رب العالمین مونږ دپاره مرګ کامیابي وګرځي، مونږ دپاره مرګ فلاح وګرځي. رب العالمین چې مرګ راځي مرګ د شهادت مونږ ته نصیب کړي، رب العالمین مرګ د شهادت راته نصیب کړي، مرګ د ایمان سره مونږ ته نصیب کړي او په وخت د مرګ او ځنکدن آخري وینا زمونږ دا قول وګرځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. جزاك الله اللهم خوشحال سلام جلال الدين مرحبا خي جوري صديقي انت بيدي برابر. استغفر الله استغفر الله السلام عليكم خير چې تا داسې کار کولی چې د مرکز نه د خلق پیدا کولی محلې کې د پیدا کولی چې د طالبان سبازي که نه